مساله څه شی دی؟ یو دوست مې مساله مې ته اخیسته، مې لکه زیره راواله، چې راویغېسته مې نه مړه هغه خوشبویه زیره راواله، زر یې خوشبویه راواغېسته، وی دا ما وی اوسې خوشبویه کول، وی دا ما خرڅ له نه رساتلې نه په تا خرڅوم نن په بل. ظالمه دا دونه خوشبویه ده ولې دا قیمتي ده؟ وی نه صرف نمونې له مې ساتلې ده. مې دا ولې نه خرڅې؟ وی دا زیره نه ده. مې دا خدای نیکبخته زیره ده ورته وی نه ده. وی دا د خرو او د اسونو خاشنه دي، هغې اوچ کړي دي او میده کړي دي او د زیرې ایسنس یې پکې اچولي، د زیرې خوشبویې کوي. خو چې بهترینه زیرې نو خاشنه به خورئ چې زر جنت ته لاړ شي. د خرو او د اسونو خاشنه به خورئ. دا مسلمان پیسه ګټي چې در باندې خرڅئ نو چرګې به راوالي، معده به یې کړي او رنګ به پکې واچئ، اعلی رنګ مزېدار، چې ګوته کې راوړئ او کور یې ته واچوه، د رنګ هغه غوټې به پکې راته ښکاري. دا ولې؟ دا بهترین چی، اعلی چی، اعلی کوالټي کا چی، اعلی کوالټي ښه رنګ دی پکې. دا عمرې لمزي په دې پیسو، د حج لمزي په دې پیسو، عمرې لمزي، حجونو لمزي، دی جومات لم چنده ورکوي، دی مدرسې لم چنده ورکوي، د ده کمیس هم د ګیټو پورې دی چې ورته ګورې نو کافر پې مسلمانېږي. رسول الله مبارک یو ځل راغی، یو ځای کې غله خرڅېدله، غنمو چې لاس یې پکې ومنډه لاندې لامدو بره وچو. ما هذا دا څه دي؟ وی اصابت السما، باران پې شوی دی. هلکه باران د بره باندې کېږي که لاندې باندې کېږي؟ باران خو په بره کېږي، لامده لاندې. دا لامده بره ولې نه اچوي چې مخلوق یې وویني چې دا لامده دي؟ نن ټول هم دغه حال دی. ورشه کریټ واله د سیوانو چې پته راته ولګي، بره به یې راته کولو کي، جي دا وګوره څونه خشته دي، وایي ته لاندې پکې وګوره، نه جي بیا کریټ خرابېږي، سپردې راته نه شمه، کور یې ګوره دقه شی دی ټول، چې کور یې سپردې له پاسه به روغ پراتي، لاندې به ټول سخا پراتي. هلکه خبره ټیک کوم که غلطه کړو؟ چا نه ګیله کې؟ ټماټر وګوره بره څنګه دي، لاندې څنګه دي، الوګانو بوری وګوره بره سر یې څنګه دی، لاندې څنګه ده. ګوړه وګوره، ګوړه نن سبا خرڅېږي، د رنګکاټ نه ډکه د چیني پکې اچوي او هغه ګوړه خرڅوي. د تیلو پمپ ته وګوره، تیلو هغه تلې وګوره چې لیټر پوره درکوي او که کم درکوي. د ګیس والا پمپ ته وګوره، خفه کېږې مه، زه د ځان ته ویم، ځان ته ویم، زه هم بچ نه یم. د تیل ګیس پمپ ته وګوره چې ګیس درته اچوي.